د دردمند شاعر ارواښاد محمد یوسف خدمتګار مزدور زوی یو شعر چې د لوی څښتن تعالی څخه د مظلومانو لپاره سوال کړی. د خوارو خوارو ولسونو خدایه، د خوارو خوارو ولسونو خدایه، د ربړېدلو قسمتونو خدایه، د وږو وږو او بربنډو الله، د وږو وږو او بربنډو الله، د کونډو رنډو د اهلو خدایه، په دې نړۍ کې دې دا څه روان دي، په دې نړۍ کې دې دا څه روان دي، د وړو لویو توپیرونو خدایه، د عدالت قاضیان دې چیرې ناست دي، د عدالت قاضیان دې چیرې ناست دي، د ټپي زړونو د عرضونو خدایه، واړه واړه سیندونه یو کړه سره، واړه واړه سیندونه یو کړه سره، د څاڅکو څاڅکو د موجونو خدایه، یو ځل په قهر شه توپان راوله، یو ځل په قهر شه توپان راوله، د جنګ غوښتونکو په کورونو خدایه، د دې وطن د خویندو پت وساته، د دې وطن د خویندو پت وساته، په خپل ماحول او کورونو خدایه، په خپل ماحول او کورونو خدایه.